د قاری ابتخار د پرونی ویډیو نه پس سره ټول حقیقت ته قاری ابتخار شیر کوم چې یاره دا څنګه سړی دی د سنه منظم چوپ کوي او هغه ملګری د قاری ابتخار په پرونی ویډیو باندې ولې غوسه شوی دي نو کوشش کوي چې دا ویډیو په تر اخره پورې ضرور ګورئ هغه نه پس خپل کمنټس راکوي چې یاره او که په پرونی ویډیو کې چې تما کانسل کړي یا ما دا ویلي چې دا قاری ابتخار ولې کانسل کړي نو ویډیو مې په دغه وساتت کړي چې یاره دا قاری ابتخار خو چونکې کانسل نه کوي بلکې دم چوپ وي هغه خلکو دا خبره کوله چې یاره دی وایي زکم قرآن او حدیث کې اسه نشته زه هغه وایم نو خلکو ماته ویلو چې یاره دی چې په قرآن او حدیث کې سنشته نو دا دی چې کوم دم چوپ کوي دا به کنسل کوي ټول ملګرو ته خواږه چې ویډیو تر اخره پورې ضرور ګوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو حالا به تاسو خپل کمنټس کوئ یا به دې خبره باندې تاسو لاول ځان پوه کوئ نو دا غینه بعد کوي ملګری کمنټس کوي نو ټیک شو دا بیا حق کیږي څنګه چې 13 بنګ پرون یو ویډیو ما اپلوډ کړل د قاری ابتخار په حواله باندې چونکې دا ویډیو هرگز مقصد دا نه و چې یاره هغه ویډیو ما دغه خلاف اپلوډ کړ یا په هغه پورې مې داسې خبرې وکړې الله دې چېرته هم نه کړي چې یاره زه دې په یو قاري پورې یا په یو عالم پورې داسې یو پروپیګنډا یا داسې یو خبرې جوړې کړم البته ډېر د بډبیرو ملګرو چې کوم دی هغه ما سره فرینډ و هغه ما سره مطلب دا دی په وټساپ باندې کال وکړو ډېرو ملګرو میسیجونه وغیره دا وکړل چې یاره ډېر بد دي کړي نو چونکې هغه یو کس په خبره پوه کول چې یاره ما خو دا ویډیو په داسې انګل نه و کړی چې یاره د هغه دې په دې کې الله مګه سپکاوی وشي یا هغه ما داسې خو ډېرو خلکو د دغې قاری ابتخار هغه پټو چې کوم دی وایرل کړی په کم پټو کې تاسو چې وینئ سپین خان یا وغیره نور چې کوم خلکو پکې مختلف قسمه پروپیګنډې پسې روانې وي چې یاره دا داسې یو سړی دی چې په خپله ورته ډراپ لګېدلی دی او په نورو خلکو باندې دم اچوي او بیا ډېرو خلکو هغه یو د دغه انټرویو چې کومه وایرل کړي وه تاسو به کتلي چې یاره وایي زه کله صدم درود ویم نه هغه نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې په هغه خبرو باندې هغه یو څو خبرې د دې قاری ابتخار هغه ملګرو راټینګې کړي وې او هغې وایرل کړي وې چې یاره دا لا عجیبه دغه دی چې نه په قرآن کې شته نه په دغه کې نو هغه 13 ویډیو چې ما کومه کړې وه په هغې باندې ډېرو خلکو چې کوم دی زړه ازار شوی خو چونکې هغه خلک ته زه دا وایم چې یاره ډېره په بخښنې سره چې یاره هغه ویډیو ما په دغه انګل نه یعنې په هغه موضوع باندې ما نه وکړې چې یاره راشه دا سړی دی مطلب د دې سپکاوی وشي مانم زموږ دپاره قابل احترام دی زموږ مشر دی او زموږ نه ډېره زیاته پوهه وله الله پاک ورکړې ده نو هغه ملګرو ته صرف ما دغه یو ویډیو ایښودی و چې یاره آیا دا سړی واقعي داسې دی زما د ویډیو مقصد دا و چې یاره دا خلک به ماته جواب دا راکړي چې یاره دا سړی ټیک دی او که دا سړی ټیک نه دی نو سړی په خپل ځای باندې ټیک دی ځکه چې الله پاک ډېرو مریضانو له چې کوم دی شفا ورکړې ده او چونکې په کمنټس کې ما وکتل چې یاره ډېرو ملګرو څوک وایي چې یاره زموږ د خاندان نه دا تللی دی زموږ دا تللی یا وغیره زما پلار چې کوم دی هغه بیمار و ډېرو خلکو چې کوم دی ما وکتو نو چې هغو له الله پاک شفا ورکړې ده نو د دې نه معلومیږي ده چې یاره دا سړی بالکل د کار سړی دی او د ده په دم چوپ باندې الله پاک ډېر بیماران چې کوم دی الله پاک ښه کړي دي نو د هغې وساتت سره چې کوم دی ډېرو ملګرو سپین خان ته هغه کنزل شروع کړي دي ټولو ملګرو ته خواسته چې تاسو لاول ځان په ویډیو باندې پوه کړئ چې یاره د ویډیو مقصد څه او هغه ویډیو چې کوم سپین خان کړی ده بالکل ډېر زیات مطلب خلک ډېر زیات خفه کړی دی نو اوس ډېر خلک چې کوم دی رالګي سپین خان ته د خور او د مور کنزل کوي نو زه تاسو ته یم چې یاره په یو کار یو انسان وکړي او ته بیا د هغه خور مور کنځي یعنې خلک سپین خان ته خور کنزل کوي د مور کنزل کوي نو مطلب دا دی چې هغه مور خور په کور کې په آرام په پرده ناسته ده نو ټولو ته خواست دی چې یاره لاول کنزل په کار نه دي او که کنزل کوئ نو بیا چې چا څه کار کړی هغه ته کنزل کوئ مطلب دا دی سپین خان ته که څوک کنزل کوي نو ټیک ته خو د هغه خور مور سره د چا داسې مطلب څه زیاتي د چا کار نشته ځکه چې هر سړی په خپل کور کې خپل خور مور لري نو ملګرو د ویډیو مقصد مې دا ویډیو چې څومره مخکې شیر کولی شي دا ویډیو تاسو شیر کړئ ټولو ملګرو ته هغه ویډیو ما په دغې وساتت ایښودی و چې یاره دا سړی مطلب ستاسو په نظر کې دا سړی ټیک دی نو زه به د کمنټسو په پرسنټیج باندې به مطلب موږ راتلو چې یاره او یار دا سړی د کمنټس ډېر ښه رالو چې مطلب دا سړی ټیک دی یا دا خلک پروپیګنډې کوي نو هغه خلکو د سپین خان په وساتت هغه ویډیو زما هغه ورسره هم شریک کړل چې یاره د ادب هم روسټینګ وکړو د دا چل وکړو تاسو به کتلي چې یاره د مولانا فضل الرحمن په حوالې باندې ما هغه چونکې یو سیاسي سړی دی خو زموږ دپاره قابل احترام په دغه دی چې یاره یو عالم دی نو د هغه او د مریم نواز کوم پټو چې وایرل شوی هغه مریم نواز د هغه په اوږه باندې سر ایښودی هغه خلکو وایرل کړی چې یاره دا څه لوبه ده په هغې باندې موږ ویډیو کړې ده په تیر باندې هغه شرابو په بوتل وغیره نو د هر عالم دپاره چې کوم دی زه اوږه په اوږه ولاړ یم ځکه چې د عالم خلاف چې څوک کوي نو زه یم چې یاره ځان غر کوي نو ټولو ملګرو ته خواست چې دا ویډیو خاص کر قاری ابتخاره پورې ورسوئ او کم ملګري چې د بډبي دي یا د قاری ابتخار سره څومره مینه لري نو خاص کر دا ویډیو چې کوم دی دغه ملګرو دپاره دا ویډیو ضرور شیر کړئ
او هغه ویډیو چې کوم وه په هغې کې داسې څه قسم الفاظ یا داسې څه کنزل وغیره زه نه چاته کنزل کوم نه زما د خولې نه داسې څه الفاظ وتي دي چې په هغې باندې به ملګري خفه شي خو بیا هم کوم چې ناپوهه ملګري دي کمتر ملګري دي هغه په هغې خفه شوي دي نو تاسو ته زه اول دا یم چې یاره موږ پښتنو کې دا چل دی چې یاره لاول کار وکړو بیا وروسته سوچ کوو یعنې ډېرو ملګرو ټلیفون وکړو چې هغو ته به ما ووایو یاره دا ویډیو په دغه ترو باندې ما نه ده کړې یا ما په دغې موضوع باندې کړې ده نو هغه ملګري به ټیک شو خو چونکې ویډیو څوک د اخره پورې ګوري نه نو ټول ملګرو ته خواسته چې ویډیو سره ضرور مخکې شیر کړئ او اوس هم درته وایم چې یاره هغه فوټو بیا وایرل دی الله روان دی نو دا اوس تاسو د فیصلې دغه دی چې یاره دغه سړی ټیک دی که ټیک نه دی نو زما په نظر باندې چې کوم کمنټسونه رالو کومو ملګرو ټلیفونونه وکړو او د هغه چې کوم مریضان وو هغه ما سره ډېرې رابطې وکړې چې یاره مونږ تلي دا چل دا چل ښه شو نو چې په تاسو پرېږدم چې یاره دا سړی ټیک دی مطلب دا دی او بل د کوم د هغه د ډراپ هغه فوټو چې وایرل شوی دی چې یاره هغه ته ډراپ لګېدل دی نو څنګه چې تاسو ته پته ده په یو حال باندې صرف الله پاک دی په چې نه هېڅ هم چل هم نه کېږي الله پاک نو داسې خو یو انسان دی چې یاره کله به تبه نیسي کله کمزوری کېږي کله یو چل کله بل چل نو بیا خو به خامخا د ډاکټر سره دغه کې نو ویډیو اوږدو نه خو ملګرو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ